کې د آداب چې ذکر کېږي دا خو فرض نه دي، واجب نه دي، سنت نه دي، آداب اولا کارونه دي. ان حضرت صلی الله علیه وسلم په موږ شفقت کړی، دومره شفقت ته وګورئ پیاز او په ګندنه دي موږ هم کار باندې ده هغه هم راته بیانوي. چراغ ته اوس وګوره، ان حضرت صلی الله علیه وسلم د شپې د طرف نه د خپلې دروازې بندوي، د ژي خوله تړئ، لوښي په شا اړوئ، دیګ دا کاسه ده څټ مخ په شا باندې اړوئ، یا په سر یې شی ورګدئ، سر یې پټوئ، یا یې سر ور پټوئ خوله، یا یې په شا اړوئ. چراغ مړ کوئ. ولې؟ چې دروازه دې وتړله شیطان یې بیا نشي خلاصولی. خو یو شراح لیکي چې دا هلته چې د تړلو په وخت کې بسم الله ووایئ زنځیر باندې، بس خدای پاک د شیطان قوت ختم کړي. نن به بیا شمال شریف په سر کې بسم الله کې څه خبرې وکړو. شیطان ذاتي نشي دا دروازه خلاصولی، د مسلمان ته د ضرر لاره نشي خلاصولی. ایږي خوله چې په بسم الله وتړې شیطان یې نشي خلاصولی. په لوښي باندې چې سر پوخ کېږدي یا یې په شا واړوي شیطان یې ذاتي نشي لوڅولی. شیطان د انسان دښمن ته د ضرر اسباب کوي. د شپې څه وبایي هواوې راځي، مرضونه راځي، که لوښي خوله لوڅوي وایي دغه اوبه ور داخله شي ټول کور ته مرض پیدا شي، د خوراک ترک نه لګېږي. هغه لوښی چې تا د خوراک لوښی ده دغه اوبایي مرض ور داخل شي ټول کور ته مریض شي، نو سر یې پټوه، دا بیا شیطان کار نشي په درلودلی. او چراغ هم مړوئ. چراغ ولې مړ کوئ؟ اور مړ کوئ ځکه چې فویسقه دا یې هسې یوه نقطه ذکر کړې، فویسقه موږک نه ده، موږک دا خو ډېر کنکای شی ده. دغه کله یو کورنۍ ته اور ورکړي. دوی واقعې پېښې شوې په مدینه منوره کې. یو واقعه دا وه چې په یو کور کې د شپې په خوا وختو کې خو شیطان چراغونه وکړه، خو په پیاله کې یا به په یو بوتل کې تیل اچولي و، پیلته به وکړي، هم به په غوړو باندې، پخوا خو تیل هم نه و، غوړ و. دا پیلته په غوړو ککړه سر یې بل ده، شیطان د موږک راغی، دا پیلته یې ونیوه خپل غار ته یې وړي، اور پسې بلیږي. دی چې تېرېدو په دا کور کې بسترو ور واخیست، ټول کور یې وسو. یوه واقعه دا پېښه شوه. بل حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې په لمانځه ده موږک پیلته د چراغ په خوله کې راواخیسته، منډې وایي د ده په جاینماز باندې چې تېرېده جاینماز د پیزي وه، دغه پیلته د موږک د خولې نه ولوېده. دا چراغ چې دا اور بل و د درهم په انداز جاینماز یې وسو. دا یې په خپلو سترګو ولید، هغه یې حکایت واورېدو. دا یې وایي په خپلو سترګو ولید چې خپل جاینماز یې هلته ور وسو، هغه یې حکایت واورېدو چې یو کور د شپې اور اخیستی، لکه دا نن سبا وایي چې برقو شاټي کړې وه. نو نبي علیه السلام د شفقت په بنیاد باندې حکم وکړ چې تاسې چې شپې ویده کېږئ چراغ مړ کوئ، اور مړ کوئ، ځکه کله به داسې چې موږک په سریعه د اور د بلیدن شي ټول کور به وسوځي. دا شفقتا ارشادي حکم ده. نن سبا حکم دا ده چراغونه هغه شی موږک اوس نشي وړی، خو ځایونه دوه قسمه دي. که داسې چې چراغ کوز یې کوي د چپه کېدن خطر شته، چې چپه شي نو اور اخلي، نو دلته حکم د مړ کېدن دی چې مړ کوي. وایي که داسې ده چې هلته لکه دا موږ تاسې پخوانیو جوماتو کې چې دنې تاخچه وي، پاس په تاخچه کې چراغ یې ښایده، نه هوا په لګېږي، نه موږکو شی په تېرېږي، په دالیار باندې کله ته بل پاتې شي، وایي بیا پروا نشته. اور ده، یو د نغري اور ده، یو د لاندې د تناره اور ده. د تناره اور چې د لاندې ده دغه باد نه راپورته کوي. نو تناره کې د ماخستن مړۍ پخه کړې د سکارف کې پاتې دي، تر سهاره پورې خلک اوبه په ګرمۍ شی په ګرمۍ، دغه د مړ کېدن حکم نه ده، دا پروا نه لري. خو دغه چې د مځکې په سر په نغري کې ده، دا کله د هوا د تیزېدن د وجې نه هوا راپورته شو، دغه مړ اور لږ لږ اوري، دا سره تازه کې سکروټې یو خواته لرګیو شیانو ته واوړي، ټول وسوځي.
وایي دغه کې هم دا فرق ده د تناره اور چې د لاندې وي چې خطر یې نه وي هغه د مړ کولو حکم نه ده خو د نیغري اور چې برسېره ده چراغ هم په دغه ترتیب باندې ده نن سبا احتیاط په دغه کې په دا برقو کې په ګیس کې اکثر ځایونه داسې چې د برق د شاچې د وجې نه اور واخلي د ګیس د وجې نه په دا کوټه کې یو کور ټول ختم شو